سږ کال د ځیرک موبایلونو کاروونکو 133 میلیارده ډالر لګښت کړی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځیرک موبایلونو کاروونکو سږ کال په اپل سټور او ګوګل پلی سټور کې د اپلیکیشنونو، گیمونو او نورو توکو په پیرودلو میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي. د راپور له مخې سږ کال تر دې دمه په ټوله نړۍ کې د ځیرک موبایلونو کاروونکو له ګوګل او اپل سټور څخه په پیرود 133 میلیارده ډالر مصرف کړی، چې د تیر کال په پرتله 19.1% ډیر دی. راپور وایي تر دې دمه د ځیرک موبایلونو کاروونکو پر اپل سټور 15.10 میلیارده ډالر مصرف کړی، چې د تیر کال په پرتله 18.1% ډیروالی ښیي. تیر کال په همدومره موده کې کاروونکو یوازې پر اپل سټور 2.1 میلیارده ډالر مصرف کړي وو. د اپل په پرتله پر ګوګل پلی سټور کې د مصارفو یو څه زیاتوالی راغلی. سږ کال کارکوونکو په ګوګل پلی سټور کې 40.9 میلیارده ډالر مصرف کړي، چې د تیر کال په پرتله 23.15% ډیر دی. په 2019 کال کې په همدومره موده کې په پلی سټور کې 38.8 میلیارده ډالر مصرف شوی وو. که څه هم دواړه پلیټفارمونه د مصرف کوونکو لګښتونه نږدې یو شان دي، خو د اپل سټور ګټه د ګوګل مارکیټ پلیس په پرتله 1.8 ځله لوړه شوې ده. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ، او زموږ د حمایت لپاره کافي ده چې دا ویډیو لایک کړئ.